یو دوست د یو دوست سره په بازار کې میلاو شو او دی ورته وویل هلکه وی اعلان مې واورېدو وی غوږ مې ورته کېښود ما وی کوتۍ الله الله نو تاسو ته پته ده هغه خپل ملګری ورته څه وایي هغه ورته وایي که چېرته زه مړ شومه دا ټول بازار به بندېږي تا وایي ما مرګ داسې نه دی زما مرګ به دنیا وجړقي مطلب یې دا دی څه موده پس چې ګوري که نه اقا ملګری وفات شو او د اعلان واورېدو د وی راشه بازار ته لاړ شه بیا به هلته لاړ شم چې کله دی بازار ته لاړې نو د هغه ملګري خپل سکه رور د ماستو د پیو روزګار یو دوکان یې کولاو ښه نو دی دې تپوس کوي هلکه وایي د رور جنازه دې کله ده نو دی ورته وایي وای ضرور په جنازه کې ملا ټیم شته لا وخت شته ما سره ماسته وپی دي زه ویم چې دا خرڅ کم بیا به جنازې نه لاړ شم لا ټیم ورته شته نو تاسو ته پته ده دې مطلب دا دی چې په هدیره کې ډېر خلک پراته دي په دې کومو چې زه کله مړ شم بله دنیا به ورانه شي خو د سره دنیا ولې ورانېږي نه دا زما او ستا سوچ دی یقین وکه چې دنیا نه لاړې دومره مصروف دور دی په څوک ته یاد کي نو د دې بالښتونو نه دې ما او تا پاسو د دې خوب نه دې ما او تا چوت شو کو زه نه وم زما بچي به څه خوري زما ښځه به څه خوري زما روزګار به تباه او برباد شي او زما دنیا به تباه او برباد شي وروره ای خورو د دې غفلت نه وځه دا دوکې دي په دنیا باندې هېڅ هم نه کېږي هر سبا آبادي حق شان برسي بسه تبا پکې نه او زبا پکې نه یہ دنیا د دې خبرې گواه ده هغه خلک چې وایي ستا نه بغیر څه خورو ستا نه بغیر څه کوو هغې نه ډېر ښایسته زندګي تېروي داسې بچي به چېرې چې د مور او پلار و چې پلار یې مړ شو نو وایي څه به کوي ښایسته زندګي تېروي خو چې نشته هغه پکې نشته نو هدیرې داسې خلکونه ډکې دي وایي چې موږ نه یو دنیا نه چلېږي ښه به دنیا آبادۍ ښځه به دې بل واده وکړي واده نه دي ښایسته زندګي به تېروي په دنیا کې بچي بدی یتیمانان خسته وخت په راشي یاران دوستان نور یاران دوستان پیدا کی دا ډېر په وفا دنیا ښه ډېر زر انسان بدلی جناب د دې بالا د موت طرف په دې نه چې زلاړ دنیا به هیڅ نه کیږي دوه درې ورځې غم خبره